السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو به ښه په صحت باندې به ټیک ټاک کې. اول خو تاسو ډیر زیات شکریا او ډیر زیات مننه. تاسو په پریویس ویډیو باندې ډیر زیات سپورټ راکو او الله پاک هم ښه ساته چې یار زموږ دومره سپورټ وکړو. زما دومره ایکسپیکټیشنز نه وو خو تاسو ډیر زیات پای باندې سپورټ راکو او تاسو چې کوم دی دا ویډیو ډیره زیاته خوښه شوه. ان شاء الله زه به دا کنټینیو ساتم. زما هم مقصد هم دا دی چې یار زموږ پښتنو وروڼو خویندو ته څه نه څه زموږ د طرف نه فایده رسي، نو هغه به موږ خپل کوشش پر زور کوو چې یار تاسو زموږ طرف نه فایده ورسي. ټیک ده، نو الله پاک هم ښه ساته. ان شاء الله ښه زموږ چې کوم دا نن دریم پارټ دی د کورس په دې کې که تاسو د پرونی ویډیو خو تاسو ډېره زیاته خوښه کړې وه او امید لرم چې پای به تاسو څه نه څه به ستاسو پای باندې آیډیا کلیر شوي چې یاره سپورټ اینډ ريزسټنس څه شی دی او مطلب دا به تاسو څنګه فالو کوئ. ټیک ده، نن به موږ لږ ایډوانس لیول باندې ځو چې یاره آیا تاسو سپورټ یا ريزسټنس تاسو چې کوم دی هغه تاسو فایند کو. نو تاسو ما پرون په ویډیو کې ویلو چې یار مطلب تاسو به خالی په دې باندې ټریډینګ نه کوئ ځکه چې د مارکیټ په یو کنفرمیشن باندې کار نه کیږي. کم سے کم د دې سره به تاسو یو بل کنفرمیشن ایډ کړئ، یو سره دوه ایډ کړئ چې څومره ستاسو کنفرمیشن زیاتېږي نو امر به ستاسو په ټریډ باندې کانفیډنس زیاتي. ټیک ده، نو نن به موږ هغه پریویس ویډیو باره کې به خبره کوو، خو نن به تاسو زه لږ د ټریډ اغستو هم طریقه وښیم چې یار مطلب یا موږ ته سپورټ میلاو شي یا ريزسټنس میلاو شي، د هغې سره به موږ د کم داسې کنفرمیشن ایډ کوو چې زموږ په خپل ټریډ باندې کانفیډنس شي. ټیک ده، ښه زه داسې دلته یو پیر ګورم چې یار ما ته په سپورټ یا په ريزسټنس باندې میلاو شي. دا مارکیټ چې کوم دی یوازې په دې باندې نه چلیږي چې یار تاسو به وایئ چې موږ به دا زده کړو. دې کې اخوا هم ډېرې خبرې دي. انشاءالله رو رو آهسته آهسته چې زموږ دا څومره ستاسو ټایم کېږي ایکسپیرینس په مرورو سیوا کېږي، نو نور هم چې څومره سټریجز دي هغه موږ ستاسو سره ټول دلته ټیلی کوو. ټیک ده، ښه جي نن به خبره کوو د ټرینډ په باره کې. پرون که تاسو په هغه ویډیو کې غور کړی نو په هغې کې ما تاسو ویلو چې یار یو ویک سپورټ دی، یو سټرانګ سپورټ دی، یو ویک ريزسټنس دی، یو دی سټرانګ ريزسټنس. نو هغه مسله به نن په دې ویډیو کې حل کوو. هم هغه پرونی ویډیو سره دا ټیلی ده، مطلب سپورټ هم هغه دی، خو نن به موږ داسې کار کوو چې یار د دې سره به موږ د ټرینډ یو لاین چې کوم دی هغه به موږ د دې سره ټیلی کوو. ټیک ده، چې یار مطلب تاسو ته دا پته ایټ لیسټ لګي چې یار مطلب دا کم سپورټ چې را روان دی چې ستاسو د ذهن نه دا خبر وځي چې یار ما ته دا پته خو ایټ لیسټ لګي چې یار مطلب دا سپورټ چې کوم دی چې دا ویک دی که دا ريزسټنس دی، نو دا مسله به انشاءالله نن ستاسو حل شي. سمپل خبره درته کوم، دا کم چې نن مونږ خبره کوو تاسو له به داسې ټرینډ دی مارکیټ پکاري. ټیک ده، تاسو زه خیر لاین دلته ډرا کوم چې تاسو ته پته ولګي. ټرینډ مطلب زما دا دی چې مطلب داسې مارکیټ تاسو له پکار دی چې مطلب په یو سمت باندې مارکیټ چې کوم دی نه هغه رواني. فار ایگزامپل زه دا لږ دا کوم تاسو ته کلیر شي. دا وګورئ دا ما مارکیټ بالکل زوم آوټ کړی دی. د دې ځینه به تاسو اندازه لګي چې دا مارکیټ چې کوم دی د دې ځینه په بره باندې داسې روان دی. ټیک ده، نو تاسو ته دلته آیډیا وشوه چې مطلب دا ټرینډ به څنګه تاسو فالو کوئ. ټرینډ به داسې فالو کوئ چې مطلب تاسو به داسې کوشش کوئ یو خو دا پریویس سپورټ وکړه نه پرونی ویډیو له زه بیا راځم تاسو آیډیا به کلیر شي. خیر کنفیوز کېږئ ونه انشاءالله سمپل درته وایم. پرونی ویډیو کې مونږ خبره کړې وه د سپورټ او د ريزسټنس. ټیک نو په هغې خو به تاسو پوهیږئ. دا ستاسو ګوره دا ستاسو شو پرونی چې کوم مونږ خبره کړې وه پریویس سپورټ. ټیک ده، په هغې باندې د ټریډ اغستو دوه طریقې دي. یو خو به تاسو د کینډل سټیک پیټرنز به دې سره یوز کوئ. کینډل سټیک پیټرن څه شی دی؟ کله چې په سپورټ باندې تاسو داسې مارکیټ ښه ښایسته میلاو شو نو بیا به تاسو هغه سپورټ د کنفرمیشن دپاره به تاسو د کینډل سټیک یو کنفرمیشن دی هغه به دې سره ایډ کړئ. نو کینډل سټیک دغه چې کوم دی کم یو زه تاسو ته ښیم. سمپل ګوره کله چې په سپورټ باندې مارکیټ تاسو داسې میلاو شو تاسو به لږ ویټ وکړئ، لږ به انتظار کوئ چې یار دلته مارکیټ خو ټیک ته راغی په سپورټ باندې راغی، خو مطلب ما ته دا څه پته ده چې یار مطلب دا سپورټ چې کوم دا زموږ سټرانګ دی یا ویک دی. نو دا پرون په ویډیو کې ستاسو دا مسله وه، دا به نن په دې کې زه حل کوم. ټیک ده، نو دلته که تاسو خیال کړئ دلته ګوره په دې اولني باندې خو مونږ ټریډ به نه اخلو ځکه چې د دې شاته ډیټا نشته. دا ما تاسو سره پرون چې کوم دی دلته ډسکس کړي ده. ګوره دا پرونی سپورټ وکړه نه، دلته زموږ سره ډیټا نشته. ټیک ده، مونږ به دې نږدې مارکیټ لره شو. خیر دی، دې ځای له مونږ راغلو. دلته ګوره تاسو ما ویلو چې یار کم ځای دوه پیرې ټچ شي، مطلب داسې ګورئ دا یو ایریا دلته ټچ شو، مارکیټ بره لاړو واپس راغی. ټیک ده، واپس راغی دلته هم هغه سیم ایریا زمونږ ټچ شوه، نو دا زمونږ شو نږدې سپورټ. خو د دې نه پس تاسو له داسې کنفرمیشن پکار دی چې مطلب دلته مونږ به د اپ ټریډ څنګه اخلو. د هغې یو سمپل طریقه دا ده چې دا دلته تاسو یو پیټرن به ښکاري، داسې یو ریډ کینډل به کلوز شي، بل د هغې خواته به داسې یو شین کینډل به کلوز شي. خو د دې شرط دا دی چې مطلب دا کینډل ورکوټوي، دا کم چې ریډ کینډل دی، کم چې دا گرین کینډل دی نو دې له پکار ده چې دا د دې کینډل نه ښه کافي بړی لکه غټ کینډل وي، مطلب داسې دې ته وایي ستاسو بولیش انګلفینګ. دا یو سمپل غوندې کې پیټرن دی، د نوم زده کولو د ضرورت نشته، خو صرف ذهن کې دا کېدی چې مطلب په تاسو دغه شان یو ریډ کینډل دلته راغی، د ریډ کینډل خواته داسې شین کینډل دلته کلوز شو، مطلب دا کینډل کلوزینګ ډېر لازمي، دلته به تاسو ویټ کوئ.
چې څنګه دلته کینډل کلوز شو یو خو سپورټ شو ټیک ته یو ورسره دا تاسو بولیش انګلفینګ پیټرن شو مطلب دا شو چې یار مطلب تاسو د دې دنو د مارکیټ ډبره تلو چانسز شته نو ما تاسو ته ویلو چې یار مطلب 1 منټ ټریډینګ ما کوئ ایټ لیست 5 منټس پورې کوئ ځکه چې 1 منټ کې ډېر فیک آوټ څومره زندګي رزلټ هم دلته دا وګورئ په دې باندې که دلته موږ انټری والو نو په 1 منټ کې به دا لاس شو که په 5 منټس کې والي نو 1 2 3 4 5 دا ګوره ښه ښایسته تاسو له ریټریسمنټ درکړی دی او ستاسو چې کوم هغه ټریډ و هغه دلته ښه ښایسته دلته وین شوی دی ټیک ده د دې نه پس یو بله خبره که مطلب دا کم دا سټیج چې کوم ده که نه دا په فلیټ مارکیټ کې کار کوي فلیټ مارکیټ څه ته وایي کله چې په مخه سپورټ او ریزسټنس جوړیږي وګورئ دلته ګوره دلته سپورټ جوړ شو واپس بیا د ریزسټنس له راغی واپس دلته بیا راغی کوشش یې کړی دی مطلب سپورټ ته بیا به داسې یو ټایم راشي چې یار مارکیټ په ستاسو د دې سپورټ او د ریزسټنس نه بهر ته وځي مطلب داسې ګوره دې نه دلته ټرینډ سټارټ شو د لاین چې کوم دی سره فالو کوئ ټیک ده نو دلته درته هم یو اپورچونیټي ښیم دلته ګوره دلته یو مارکیټ یو خپل لیول کریټ کو ځان به کنفیوز کوئ نه ګوره دا بالکل سمپل شی دی ټیک ده که تاسو خیال وکړئ د مارکیټ دویم سپورټ په د دې نه بره جوړ شوی ټیک شو یو خو دا لیول یو دې نه بره که دې نه پس تاسو خیال کړئ نو د دې نه بره یو بل لیول هم جوړ شو چې داسې تاسو ته ایټ لیست 2 یا 3 لیولز میلاو شو چې 3 نو 3 ډېر زیات ښیي ټیک ده نو تاسو پته ولګئ چې مطلب زموږ په ټرینډ کې سټارټ شو بیا به تاسو دا لاین داسې ډرا کوئ چې ځان ته به د ټرینډ سره به ځان دلته ملګری کوي ټیک ده ځان به د ټرینډ سره داسې دا لاین چې کوم دی ملګری کوي او هغه سیم چې کله هم مارکیټ ستاسو دې لاین نه راځي دلته د زړه ډرا کوم دا لاین بالکل پرفیکټ نه دی پکار چې مطلب دلته کم ځای کې کینډل ټچ کېږي دې څه آیډیا نشته خیر دی خلک بره ښکته او بدیږي کېږي خبر هم هغې له راځي چې کله هم دا مارکیټ چې کوم دی واپس تاسو دې لاین له راځي ټیک ده او هلته یو دا ستاسو سپورټ شو بل دا چې مغه بولیش انګلفینګ پیټرن تاسو دلته میلاو ښه جي دلته یو بل پیټرن هم ښیم دلته تاسو خیال کړئ دلته ګوره دا ریډ کینډل چې کوم دی دا غټ دی او دا د کم چې دا گرین کینډل دې سره جوړ شو دا د دې نه لږ ورکوټی دی نو که تاسو داسې کینډل پیټرن میلاو شي دې ته وایي بولیش حرامي ټیک ده دا نوم یې څه دغه لږ دی خو خیر د دې دا نوم دی ټیک ده یو داسې ریډ کینډل به غټ کلوز شي ټیک ده په ټرینډ کې دا خبره ذهن کې کېږي ګوره دا ټرینډ په بره باندې ښه ښایسته ښکاري روان دی ټیک ده داسې ریډ کینډل به دلته کلوز شي د ریډ نه به بیا دا شین کینډل چې کوم دا به لږ وړوکی ټیک ده لږ باډي به یې وړوکي دا هم ستاسو بولیش پیټرن دی خو خبره بیا په ذهن کې کېدی چې په ټرینډ کې ټیک ده په ټرینډ کې به تاسو داسې راشي نو چې داسې ورته میلاو شو یو خو دا ستاسو پریویس چې کوم دی سپورټ دی د سپورټ نه بره چې کوم دی بل سپورټ جوړ شو ټیک ده او د دې نه پس تاسو 5 منټس بیا دلته تاسو انټري راشي 1 2 3 4 5 دا ستاسو شو 15 منټه والا بل ټریډ چې کوم دلته وین شو اگین ګوره په اپ ټرینډ کې به بیا تاسو ریزسټنس چې کوم دی که نه دا ریزسټنس د دې نه به قلار شي ریزسټنس به اګنور کوئ ځکه چې ټرینډ اپ دی نو تاسو به کوشش کوئ چې زه ټرینډ او سپورټ پلس دا بولیش حرامي یا بولیش انګلف دله چې ما تاسو ته کوم هغه دغه وښو که نه پیټرن دا هم دی ګوره وړوکی سور کینډل د وړوکې نه خواته شین غټ کینډل خو شرط پکې څه دی چې په سپورټ باندې وي ټیک ده کله د مارکیټ ټرینډ اپ شو نو په ټرینډ کې به هم دا سیم ستاسو هم دا شی کار کوي بیا خیر تاسو سپورټ دغه مه کوئ بیا خپل د ټرینډ سره تاسو ځان ملګری کوئ او ټرینډ به څنګه فالو کوئ چې ایټ لیست 2 پیرې یو ځای ټچ شو داسې په ټرینډ کې چې مطلب اپ طرف ته نو تاسو د پدل چې زموږ ټرینډ دلته سټارټ شو تاسو بیا تھرډ ټچ تم ویټ کولی شئ ګوره دا فورث ټچ تم تاسو ویټ کولی شئ یو دا ټچ تاسو وین شو اگین وګوره دلته تاسو د ډبل پیټرنز جوړ شول هم هغه بولیش حرامي ګوره یو سور کینډل راغی زموږ ټرینډ لاین لا د ټچ کو خوا کې ورسره گرین ورکوټی دی د دې نه پس بیا موږ ګوره ټریډ اغستی 1 2 3 4 5 او که دلته هم ټریډ اغستی وی دا ستاسو بل کنفرمیشن وګوره بولیش انګلف هم دلته جوړ شو اول وړوکی کینډل سور بیا ورسره گرین غټ کینډل دغې نه پس 1 2 3 4 5 ټیک ده نو آی تھنک چې دا ویډیو بیا ډېره زیاته اوږدېږي لوکوټې دا کمپلیکیټډ به تاسو ته ښکاري خو دا ډېر ایزي دی تاسو دې سره خپل چارټ راوړئ کمپیر کوئ انشاءالله چې پوه به شئ ما کوشش کړی چې تاسو په دې کې زه نور هم د ډېر مخکې دې کې نه تلم خو ما وایي زه خیر دا ټرینډ او دا سپورټ دا به در سره هم یو ځای کړم ټیک ده او د دې بولیش انګلفینګ او د دې بولیش حرامي دا پیټرنز چې کوم دي دا زه په سکرین باندې دلته به زه انشاءالله دغه ولګوم نو تاسو بیا دا پیټرن هم یادي امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او نالج به دې میلاو شوي انشاءالله تعالی نیکسټ پارټ کې به بیا نورې په دې کې مخکې ځو الله حافظ